کې ها دلته ټول په هیواد مین کسان دي دلته ټول با عزت او با شرافت تر کس کردي ورورا داسې مکوئ خیر دی ورورا خیر دی خدای ته وګورئ داسې مکوئ ویښتان مې اوس جوړ کړي دوی به نور ورورا خیر دی ورورا پرېمک دی بیا مې ماښام ته ووهئ ورورا داسې مکوئ خیر دی بیا داسې ونه کې ما هم دا اوس له موټر نه ښکته کولی شي اغلې سمه ده ښاغلی عارفه هیله کوم دروازه خلاصه کړئ هیله کوم لور جانې ما په خپلو پښو ودرولی شي ها البته پاشا صاحب پلاره پلاره زوی جانا زویا پلاره ته ښه یې ښه یم زویا ښه یم اوس بیخي ښه یم دا چې مخکې له مرګ نه مې ته ولیدلې بیرته خو به نه ځې زویا همدلته اوسېږي که نه ها دا خبرې بیا وروسته کوو پلار جانه له ورور سره دی له کوپوز ورور سره دې خبرې وکړې د څېړنې په کوټه کې مو خبرې وکړې که هغه ښایي نو خبرې مو وکړې پوهېږم زویا پوهېږم کوپوزه زویا هیله کوم دلته کېنه راشه زویا دا چې موږ دواړه څنګ په څنګ کینو او ته موږ ته ووایې چې حالا نور نه پخلا شئ د هغو خبرو وخت نه دی اوس نو داسې وخت راغلی چې دا خبرې ګټه نه کوي یوازې د کار خبرې باید وشي دا چې کوم کار مو څنګه کړی څنګه مو ژوند کړی له چا سره مو ناسته ولاړه کړې ده وروره ما درته وویل قسم کوم چې زه په رښتیا هغه کسان یو هم نه پیژنم زه ټول عمر له هغوی سره جنګېدلی یم زما په خبره پوه شوې زه ټول عمر ورسره جنګېدلی یم دا چې ستا لپاره کومه معنا ورکوي او که نه نه پوهېږم خو بیا هم ټول هېوادوال له هغوی سره جنګېدلي خپل شل کلن ځوانان یې قرباني کړي دي خپل خاوندان خپل پلارونه خپل اولادونه خپل خپلوان او خپل ځانونه یې قرباني کړي د دې لپاره چې هغه رذیلان هېڅکله بریالي نه شي ترکان 40 کاله کېږي چې مبارزه کوي خبره د ابراهیم او د ورور ترمنځ یې نه ده دا د شرف جنګ دی شرف مخکې دې دا کلمه اورېدلې وه ها شرف اورېدلې دې وه بس دی نو دومره هم زیاتی دی دروازه هلته ده بس دی نور غلی شئ په خپل ځای کې کېنه هغه لعنتي ناروغي هم ما پورې نښتې ده پوهېږې د لاسونو او پښو په څېر مې ځینې وخت باور وکړئ ځینې وخت مې ټول ځان ډېر درندېږي زړه مې ارامېږي ویده کېږم وروسته شاوخوا کې مې چې هر څوک وي اغلې ایتان یا هم هغه ترابزونه
د دې لپاره چې پوه شي زه مړ شوی یم او که نه زما ساه اخیستلو ته غوږ نیسي ګوري چې زه اوس ساه اخلم او که نه په نړۍ کې مې د ترلاسه کولو څه نه دي پاتې پرته له تاسې نه زما بل هېڅوک نشته زه له تاسې نه یوه هیله لرم هیله کوم دومره جدي مه اوسېږئ خیر دی یو بل ته غوږ شئ اولادونو له یو بل سره خبرې وکئ زه نه غواړم د داسې یو پلار په توګه مړ شم چې زامن یې ان نه غواړي د یو بل څېره هم وګوري زما خوږو بچیانو هیله کوم زه داسې یوه دریشي نه لرم چې په وینو ککړه نه وي پلاره ما خپل نوي واده کړي اولادونه خاورو ته سپارلي د کوژدن شویو عسکرو د میندو او کوژدنو ژړغوني غږونه مې په ټلیفون کې اورېدلي دي د زنیو نوې ګیرې راغلې وې بریتونه یې تازه شنه شوي ول د زمریانو په څېر ځوانان مې خاورو ته سپارلي مراد بوراک کورشاد توران څوک چې له قاتلانو سره ناسته ولاړه لري زه له هغه سره کار نه لرم خدای شاهد دی چې ما هم داسې یو کار کوم د خپل ځان د ویشتلو لپاره ان یوه شېبه هم زړه نازړه نه کېدم عسکره له هغوی سره په وتلو کې ملتیا وکړه امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب هغه ما ورور ته مې د ورکولو فرصت پیدا نه کړ دا ته ورته ورکولی شوې البته راځه هغوی لاړل هو ډګروال صاحب همدارنګه هغه وغوښتل چې زه دا تاسې ته درکم کېده نور نو وتلی شي امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب ورور ته مې تر کومه چې زما په یادېږي قلمونه ستا ډېر خوښېدل هیله لرم چې اوس به دې هم خوښ شي تابلوګانې مو چې غوښتې وې راورسېدلې دلته کېده له دې تابلوګانو سره لیوالتیا ښایي
ستا خو پخوا داسې شیان نه خوښېده رسم و انځورونه همداسې نه ده کله چې دوی ته ګورم ځان مې بیخي ښه احساسوم دوی څوک دی دا لکه چې زموږ له ډلې نه دي د عربستان لیونس دی اهو ویلی شو چې دا ستاسو له ډلې نه دی او دا بې جوړې ښځه زما رهبره ګا چوپته ته چې وایې نو سمه ده په اصل کې دوی سل کاله مخکې د دې خاورو په پولو کې جنګېدلې دي ملکه د ترکیې امپراتوري ټوټې ټوټې کړې ده مونږ چې نن کوم کارونه کوو هغه کارونه یو ځل دوی وخته کړي دي که چېرته مونږ لوی ارمنستان جوړ که که نه ملکه که د کردانې سیمې مو جلا کړې که نقشه مو بدله کړه نو د دوی ارمانونه به یو ځل بیا هرومرو پوره شي ترکیه به هرومرو ختمه شي مونږ به د دوی لاره وڅارو خلک څه وایي الله خولې نه دی شات تویږي هله دا زړه وو وروسته د ډوډۍ خوړلو په وخت کې کیدای شي لږ د لیونس په اړه خبرې وکړو او البته هغه چې کوم ترکان وژلي دلته یې زړه وو دا چې مو تړون لاسلیک ترور جانې نن مو یو ډیر لوی کار وکړه اوس مې هم باور نه راځي ته فکر وکړه موږ به یو رستورانت ولرو ای نه پوهېږم بیرسن کان ته مو چې د پیسو حال وویله نو انشاءالله ډېره هیله کوم چې دا کار به خلاص شوی وي زړه مې وایي چې ورته ووایم خو ورته مې ونه شو ویلی که چېرته د حل ویلو لپاره ډېره بیړه ونه کړو داسې نه چې بیا په غوسه شي ای ته وایې په غوسه کېږي یعنې نه پوهېږم هغه ترور ځاین دی باور پرې نشي کېدلی ای الله ای الله خو خدیجه او کوبیلای څنګه خوشحاله شول تا د هغوی حال ولیده یا ته د نړۍ تر ټولو خوږه ترور یې قربان دې شم انشاءالله انشاءالله ای لکه چې راغی او زوی جانه ته کور ته راغلی ترور ځاینه په خیر راغلی زوی جانه تاسې تر اوسه نه یې ویدې شوې والا له خوشحالۍ نه خوب رانغی هیجاني شوې د څه لپاره ها هغه یعنې کوبیلای او خدیجه یو دکان خلاصوي رستورانت جوړوي انشاءالله چې بریالي به شي چمتووالی هم پیل کړی له رهنما سره یې خبرې هم کړي یعنې تړون یې وکړه ښه ده کار دې وکړي البته کار دې وکړي په کور کې وزګار کینې ښه دی که کار وکړي کار کول ډېر ښه دی زه ویده کېږم شپه مو په خیر مورې ستا دې هم ترور ځاینه هغه زوی جانه ډوډۍ خورې او که نه خورې نه یې خورم مورې دا دې وګوران په کیسه کې هم نشو هغه یوه نړۍ دردونه لري کار لري ترور یې ورپسې مه ګرځه دا ته څه وایې ته ارامه اوسه یې د نړۍ دومره کارونه دي چې بیخي خلاصېږي نه سمه ده ښه ده دا اوس ښه وشول وګوره ګورم یې عینکې مې هم نشته بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ خوا وړاندې کېږي خور دي ایکسپورټ انرژي ډرینک ته اوس وایې چې دا تړون لیک ښه شو البته چې ښه وشو ډېر ښه وشو به شي انشاءالله خو دا باید په سم ځای کې وساتل شي ښه ده هله خو دوکان هم ښایسته دی که نه ډګروال کوپوس په کور کې کوپوسه اوس راغلم جنرال صاحب زه هم له قمندانۍ نه راوګرځېدم خو خبرونه هېڅ ښه نه دي په یوې سیمې کې د ځینو د حرکاتو د ترسره کېدو خبرونه را رسېدلي د معلوماتو له مخې ځینې کسان چمتووالی نیسي څنګه یو چمتووالی نیسي جنرال صاحب په سیمه کې زموږ دښمنان ډېر دي پوهېږي د مخکې په څېر ځینې کسان چې څېرې ډېرې نه لیدل کېږي له ترهګرو سره اړیکې لري هغوی یو ځای شوي داسې ښکاري چې ځانونه چمتو کوي یعنې کوم ناوړه پلان جوړوي یا هم نوې جورابې ګنډي پوه شوم جنرال صاحب زه غواړم چې ته دا موضوع وڅېړه مخکې له دې چې هغوی لاس په کار شي باید ختم یې کړو امر پر ځای کېږي
بله دا چې هغه ترخه موضوع څنګه شوه انشاءالله چې حل شوی به وي اوس څنګه یې زه ښه یم جنرال صاحب دندې ته چمتو یم کومه ستونزه نشته ښه ده سمه ده زه د خبر په تمه کېږم امر پر ځای کېږي زه همدا اوس لاس په کار کېږم بله سیفو ته چیرته یې سمه ده زر زما کور ته راشه سمه ده ډګروال صاحب کارونه دې خلاص کړل هو هسې نن ډېر کارونه مې نه درلودل یعنې مهمه نه ده ښه نو سمه ده اوس څه کوو یعنې وایي چې اصلي خبرې ته راشو هر څوک چې په هر کار پوهېږي هماغه کار باید وکړي ته په تاریخي اثارو خو پوهېږي همداسې ده که نه په دې کارونو کې ډېر ښه یي مونږ په اروپا کې د یوې لویې ګالرۍ صنعت لپاره کار کوو پرون مو خبرې وکړې که چېرته چمتو نو کار دې پیل که نن شپه به سوریې ته ځې سمه ده سوریې ته هو د رومیانو دورې اړوند یو اثر له دې سړي نه به یې ترلاسه کوي دا یو لبناني کارګر دی مارسل عابد ته به اثر چک کوې چې اصلي دی او که بدل که چېرته اصلي وو نو پیسې به یې ورکوي او بېرته به دلته راځي همدومره ساده ساده یعنې زه د سوریې له پولې نه څنګه تېر شم په هر ځای کې جنګ دی یو کس چې په سیمه کې ډېر بلد دی هغه له تا سره ملتیا کوي همدارنګه چېرته چې ځې هلته هېڅ کوم جنګ نشته عراق کې سوریا کې هر څوک د خپلې موخې لپاره کار کوي پوه شوې موږ ولې داسې ونه کړو هغه سر واخله او دلته یې راوړه ټول هم دومره دا پیسې ورته ورکړه ښه نو سمه ده زه له دې سړي سره کوم ځای کې له ووینم تا سره چې څوک ځي هغه په ټولو جزئیاتو پوهېږي ارامه اوسه اوس نو زر تر زره حرکت وکړه وخت له لاسه مه ورکوه سمه ده ډګروال صاحب راځه سیفو مهرباني وکړه قهوه څکې سیفو نه ډګروال صاحب ویلی شرم دی خو زه که په دې وخت کې قهوه وڅکم خوب مې بیا تښتي بیا په تخت باندې داسې اوړم او داسې سیفو ته باید زر سوریې ته لاړ شي ځینې ګوښونکي کسان په یو ځای کې راټولیږي او یو نوی پلان جوړوي له پلان نه مطلب د ترور سازمان یو نوی پلان جوړوي نه پوهېږم موږ ته خبر راورسېده چې د ترور سازمان یوه لویه ډله او د سیمې ځینې مافیایي کړۍ په یو ځای کې راټولیږي هلته لاړ شه دا چې هلته څه روان دي غواړم ما ته معلومات راکړي امر پر ځای کېږي د شپې یوه چورلکه تا سرحدي غونډ ته رسوي هلته چمتووالی ونیسه وروسته زر تر زره له پولې نه تېر شه ګوره هر ډول معلومات ډېر مهم دي هیڅ ډول جزئیات در نه پاتې نشي هغه پسې ګرځېدل خو زما کار دی ډګروال صاحب خپله پوهېږې ته هېڅ اندېښنه مه کوه ماته یې پرېږده سمه ده ته قرارګاه ته لاړ شه دویم بریدمنه به شکله موضوع نه خبره ده تا ته به تمه ده امر پر ځای کېږي ما ته وګوره سیفو په اسانۍ نه مړ کېږم په دې فکر کولو سره هرې مرمۍ ته ځان مه غورځوه هلته لاړ شه هر دې خلاص کړه روغ رمټ بېرته راشه پوه شوې امر پر ځای کېږي بابا ویې ویل د مرمۍ مخې ته ځان مه غورځوه راځه
ووایئ. ډګروال صاحب مونږ تاته یو ځانګړې موضوع وایو. مونږ غواړو چې له تاسې سره د یو څه په اړه خبرې وکړو. دویم بریدمنه، اوس مهال ډېر ستړی یم، که چېرې موضوع عاجله نه وي وروسته بیا تاسو ته خبر درکوم. ها البته ډګروال صاحب. ژوندی اوسه ډګروال صاحب. زویا دوهان دلته راولېږه زر. که خبرې مور سره کړې وای ډېر ښه کېدل، خو ویلې بیا خبر در کوم، نور نو خبر ته په تمه یو. په هر حال سمه ده، بیا سره وینو سلچکه. سره وینو، ښه وخت ولرې. ته هم ژوندی اوسې. دوهانه څنګه یې؟ ژوندی اوسې دویم بریدمنه. ډګروال صاحب ویل چې خبر در کوم، کله چې هغه وزګار شو بیا ماته خبر راکړه. ولې دویم بریدمنه کومه خبره ده؟ زه در سره مرسته کولی شم؟ نه، زه باید له هغه سره شخصي خبرې وکړم. دویم بریدمنه، هسې نن ډېر وخت کېږي چې ستونزې زه حل کړم. ماته یې ووایه اصلي کس زه یم، پوه شوې؟ یعنې که کومه ستونزه لرې ماته یې ووایه زه یې حل کړم. یعنې مقصد دا چې زه ستونزه حلولی شم. دویم بریدمنه، دوهانه خبره دومره مو اوږده وه، درته ومې ویل چې بیا خبر راکړه نو خبر راکړه. الله الله، امرم پر ځای کېږي. دویم بریدمنه خبر درکړم. راځه. ډګروال صاحب تاسې ته مې قهوه راوړه. دارو مو شه ډګروال صاحب؟ ها دوهانه، دا پیسې واخله، په دې باندې یوه جوړه د کوژدې ګوتمې واخله. پیسو پسې مه ګرځه، یوازې ښې ګوتمې او فیته درنه هېره نه شي. ډګروال صاحب تاسې واده کوئ؟ د خدای لپاره تا په پټه خبره جوړه کړې. قسم کوم چې د وښو لاندې دې اوبه روانې کړي. زه اوس ډېر خوشحاله شوم. خدای دې نیک او مبارک. دوهانه چټیات ویل پرېږده، لاړ شه ګوتمې راوړه. هله امرم پر ځای کېږي، داسې چې د زه تخمیني اندازه اخلم. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ماښام ته په تمه کېږو، راکړه ورکړه به ماښام ته ترسره شي. په دې لعنتي ځای کې تر ماښامه پورې څه وکړو؟ زه لږ ارام کوم وروره، تا ته هم توصیه کوم. که ته له هغو پیسو سره د تښتېدلو فکر کوې نو هیڅ فکر مه کوه. خدای دې تل بریالی لره. ځه په مخه دې ښه شه. ژوندی اوسې وروره.
یو چای خو راوړه. هیڅ نه پوهېږم چې اتلان به چېرته وي. دلته خو هېڅوک هم نه ښکاري. له ډګروال کوپوز نه هم خبر نشته. دویم بریدمنه ډګروال صاحب کوپوز په سالون کې تاته په تمه دی. په سالون کې؟ په سالون کې. په سالون کې؟ الله الله په سالون کې دویم بریدمنه په اجازه دی. الله الله. بشک زه ډګروال صاحب کوپوز غوښتی یم. زه هم غوښتی یم. دننه راشئ ځوانانو، ستاسې اظهارات باید واخلو. مبارک دی وي. هو ځوانانو، دا چې تاسې د څه په اړه غوښتل له ما سره خبرې وکړئ. زه پوهېدم له حالت نه مو خبر وم. ومې غوښتل پرته له وخت ضایع کولو نه خپل مسؤلیت ادا کړم. تاسې د کوژدې او واده مراسم هر څنګه چې وي د خپلو کورنیو ترمنځ یې کولی شئ، خو ما وغوښتل چې دلته یوه وړه خوشحالي ولمانځو او ګوتمې په ګوتو کړو. ژوندی اوسې ډګروال صاحب. ژوندی اوسې ډګروال صاحب. دوهانه سلچوکه اغلی بشک. مننه ډیره مننه ډګروال صاحب. قیچي نه پرې کوي ډګروال صاحب. والله نه پرې کوي ډګروال صاحب. قیچي نه پرې کوي، یعنې دا دود دی. دوهانه ته خبره اوږده وي. پرته له پیسو نه نه کېږي ډګروال صاحب. خدای دې درنه راضي شي. خدای دې درنه راضي شي. بسم الله. مبارک دی وي. مبارک دیجیے. ژوندی اوسې. خدای مو خوشحاله کړي. مبارک دیجیے. ژوندی اوسې ډګروال صاحب.
ژوند دی اوسې جګړن صاحب هله دارو دې شه بایرمان نور نو خبره خلاصه ده زما زوی ستا له لور سره واده کوي او جګړن صاحب ته نو اوس ولې زما لور یادوې ها ولې یادوې خپل زوی ته چې ښځه کوي نه وایي که ماته څه ها خو زما لور ولې یادوې جګړن صاحب د خدای لپاره ګوره زه خپله لور چاته نه ورکوم هېڅ چاته هم نه ورکوم په دې پوه شه توبه 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 په ورکولو کې څه خبره ده وګوره ټول خوشحاله یو ټول یو ځای یو وګوره څومره ښه دلته زموږ د زمري په څېر څوک ملګری او دویم بریدمنه به شاک کوژدن شول توبه توبه خدایه توبه توبه زه مې خپله لور هېڅ چاته نه ورکوم ملګریا همدومره زه مې خپله لور هېڅ چاته نه ورکوم په دې پوه شه توبه بسم الله خدایا والله جګړن صاحب بیا یې سورته خراب کړل څه وشول بایرام هغه بیا شله ده چې لور دې زما زوی ته راکړه توبه بسم الله 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 او ډګروال صاحب بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ څومره خوشحاله دي ډګروال کوپوس تل همداسې وي داسې د یو پلار په توګه له نوم نه یې ښکاري کوپوس پلار همداسې دی جګړن صاحب زه فکر کوم چې له جنرال کوتانه څومره هم مننه وکړم کمه ده دلته د دې ډلې ترمنځ اوسېدل په رښتیا چې ډېر خوند کوي زه په دې نه یو ځل بیا پوه شوم ستا په خبرو ډېر خوشحاله شوم تورنه دا ټول ستا له امله څه زما له امله څه شوي څه دې عمر ته راورسېدم خو تر اوسه مې یوه ګوتمه ده په لاس کړې یوه ګوتمه یعنې د یوې ګوتمې کمی ده جلۍ شته خو یوه ګوتمه نه لرو همداسې ده که نه توبه خدایه مجرد پاتې شو ګرانه لنډه غر پاتې شو لنډه غر یو موږ د خوشحاله ژوند خیالونه وینو خو په حقیقت کې هیڅ هم نشته لنډه غر یو هو خدای دې موږ ته صبر راکړي زه ځم څه داسې څنګه زه لاړ شه ستا بخت به نو زما دې هم بند که مبارک دې وي وروره مبارک مبارک خدای مو خپل مراد ته ورسوه او همداسې خدای دې ټول مجردان ورسوي اورم سیفو ډګروال صاحب دلته مې ځینې نومونه لاسته راغله چې له ترهګرو سره مرسته کوي هغوی اوس ټول هم دلته دي ټول د یوې لویې غونډې په اړه خبرې کوي ډېرې بدې پېښې به وشي ډګروال صاحب زه هغه نومونه تا ته درلیږم په اړیکه کې اوسه سیفو کنه امر وکړئ ډګروال صاحب زویا ډله دې چمتو وساته جګړه کېدای شي د حرکت امر وکړي امر پر ځای کېږي حیدره حرکت ته باید چمتو اوسو ټول چمتووالی ونیسئ هله ملګرو وام اورېدل هله اتلانو راځئ چې څو هو پوه شو تدابیر نیول کېږي اندېښنه مه کوه البته البته پوه شوم سمه ده د خدای په امان ووایه جنرال صاحب سیفو زنګ ووهه له ترهګرو سره مرسته کوونکي دوه کسان چې زموږ څارنې لاندې وتایید کړی ده چې ماښام ته غونډه ترسره کېږي انځورونه یې رالیږلي دي خو فکر کوم څنګه چې موږ اټکل کړی و خبره له هغه نه لویه زه هم همداسې خبر شوی یم د هغوی موخه د ترکیې ویشل دي او غواړي چې ګډوډي جوړه کړي ګډوډي ګډوډي لومړی موخه د کوپوزه خو هغوی په سیمه کې په ګډوډي جوړولو بسنه نه کوي خو داسې اسانه هم نه د کوپوزه زر هلته ډله ولېږه هغه بې شرفان دې ونیسي ترکیې ته دې راولي او د ترکیې محکمې ته دې کش کاږي که موږ دا کار ونه کړو هغوی نور هم وزرونه پیدا کوي زړه ورکېږي خو موږ اجازه نه ورکوو زر یوه ډله چمتو که او هلته یې ولېږه امره پر ځای کېږي
دا چې چورلکه تاسې تر کوم ځای رسوي تورنې توراج ته ویل شوي په سیمه کې به له سیفو سره په اړیکه کې اوسئ د هغه ځای د غونډې کوردینات به هغوی تاسو ته درکړي جګړنه زه هغه کسان ژوندي غواړم جګړنه دا ډیره مهمه خبره ده چې تاسې هغوی دلته ژوندي راولئ امران پر ځای کېږي ډګروال صاحب دقت دویم بریدمنه ته کولی شي چې دې دندې ته لاړ شي لږ مخکې مو تا ته ګوتمه په ګوته کړه که نه غواړې چې دې دندې ته لاړ شي نو ستونزه نشته زوی نه ډګروال صاحب زه دندې ته چمتو یم د دندې په اړه معلومات ستاسې قمندان ته ورکړل شوي ډېر زیات پام کوئ زه غواړم چې ټول بیرته روغ رمټ دلته راشئ ټول بریالي اوسئ جګړه نه اتلانو چورلکې ته پورته شئ زه کوردیناتر لګم راتلونکي برخه ته هم له میدان نه ووځه څنګه دی څنګه دی ها زه ډېر خوشحاله یم لوی سړک په منځ کې دی په منځ کې دی ډېر ښایسته دی ارسلتونکي چې امر وکړي قمندان صاحب ملګرو تاسې د دې موضوع په اړه څه فکر کوئ له لیدلو مو مننه